خو همدا ده چې دغه بند جوړېږي ګټه خو به زموږ هر هېواد هر ځای کې چې چاته ګټه رسېږي که هغه تاجک وي ازبک وي هزاره وي پښتون وي شماليوال وي جنوبوال وي موږ پرې خوشحاله کېږو خو دا چې اوس بیا دلته اوبه ذخیره کېږي طبیعي ده چې دلته دا کورونه دي دغو ته به یو څه نقص رسېږي نو دا چونکې یوه جهاد پروره دره ده او د علماو د علم مرکز ده نو موږ هم بیا یو سهولت دا وکړو ګر چې دغه پروژه یوه حصه وه ده دوی لاټ ورته وایي موږ ورته شیشې خو موږ په دې خاطر باندې چې دغه مظلوم خلک متضرره نه شي او په د ادارو کې کارونه ده چې کله کله په تاخیر سره ځي نو ورته 3 حصې هم کړه مبردۍ ته به وخت ورکړو په یوه حصه به یو وارې کار وکړو په بله حصه به بیا کار وکړو تر به دوی مخته ولاړ شي چې هغه کوم خلک متضرر شوي دي د دغو په مقابل کې به دوی ته مځکې چېرته ورکړل شي خو د ادارو کې مشکلات وي بیا به حضرت امیرالمؤمنین صاحب ته دغه پیشنهاد وړل کېږي ځکه دغه د ځمکو صلاحیت دا د حضرت پورې مربوط ده نو هغه یوه حصه د دغې پروژې تېر کال تکمیل شوه چې دا اوس موږ ولاړ یو الحمدلله دا جای د شکر ده چې موږ ولیدله او الله تعالی زموږ په واسطه باندې او د یو انجینر صاحبانو او د دغه اوبو انرژي وزارت کې مسؤلینو په توسط سره د کامیابي پړاو ته رسېدلې ده مشکل نشته دی نن د 2 حصې یا د 2 لاټ موږ افتتاح کوو د حفظ و مراقبت په مجموع کې دغه پروژې ته 104 میلیونه افغانۍ منظورې شوې وې غالبا په دغه لاټ باندې دغه 10 تر 12 میلیونو باندې تېر کال مصرف وشو او اوس چې کومه 2 حصه افتتاح کېږي په دې باندې 15 میلیونه پورته مصرف د افغانستان اسلامي امارات له انکشافي بودیجې نه راځي زموږ هم غوښتنه ده چې هغه نمایندګان د قوم چې منتخب کړي دي چې هغه د دغو متضررینو د ځمکې د استملاک موضوع که لږ عاجله سرته ورسوي موږ مخکې هم ورسره د همکارۍ غږ کړی وو اوس هم ورته وایي چې موږ درسره همکار یو هغه دا دي چې تقریبا دا 45 کاله زموږ دغه ملت په دې کړاوونو کې لګیا ده جنګونه دي او په دغو جنګونو کې چې د روس مقابل کې جهاد و هم دې ملت هیڅ قسم له قرباني څخه یې دریغ نه ده کړی خپل بچیان یې د هغو مجاهدینو امیرینو او قمندانانو په اختیار کې ورکړل چې د روس په مقابل کې ډېر عظیمه قرباني ورکړل شوي شهیدان شوي دي او هم یې د دغه 20 کلن اشغال په مقابل کې چې څومره قرباني ورکړه او خپل بچیان یې د دغو موجوده مسؤلینو او امیرینو په اختیار کې ورکړل چې زما دغه بچی ستا په اختیار کې ده د خدای په لار کې څرنګه ته په کوم ځای کې استعمالولی شي په څه قسم توپ ته یې تړې او بارود پورې تړې او هر څه چې کوې چا دریغ ونه کړ نو دا چې د خدای له دین سره دغه مسلمانان دومره ژوره علاقه لري چې خپل بچیان خپل کور خپل قریب و عزیز و ملک دا ټول د خدای په دین کې قرباني کوي نو بیا د دغسې خلکو او د دغسې ملت او د دغو عزیز شهیدانو د یو کورنیو د کونډو هم حق جوړیږي چې اولا خو ستاسو هغه د جهاد اهدافو چې هغه شرعي نظام حاکم کول و د دې مسلمان وحدت او د دغه عزت ساتل و دا سلسله خو ډېره عمیقه روانه ده په دې نظام کې له حضرت امیرالمؤمنین رانیولې تر رئیس ابوذره او وزیرانو او والي صاحبانو قمندان صاحبانو ولسوال صاحبانو دا ټول مسؤلین هم دې ته متوجه دي چې موږ
کومه دعوا او کومه ادعام چې درلوده چې موږ دلته له اشغال نه وروسته چې کله موږ دغه انګریزان او امریکایان له دې ملکه وباسو دلته به یو شرعي نظام جوړېږي. نو له دې ټولو خلکو سره د دې مسؤلینو سره همدغه فکر شته. ولې موږ راټول سوي هم وو په دې باندې موږ چې دا سره یو ځای سوي یو له شمال او له جنوب او له شرق او له غرب او له یو ولایت د بل ولایت او مثلا امیر هم د بل ولایت او مسؤلین هم د بل ولایت درته راغلي دي. دا ټول هغه دین و چې موږ او تاسو په دې باندې راټول سوي او قرباني ورکړي